کې ټول خلق په یو طریقه باندې وو رستو بیا دا حالت پاتې نشو او اختلاف شروع شو پس دا غینا الله پیغمبران راولېګل چې په صحیح لار تلونکو خلکو ته خوشخبری ورکوونکي وو او غلط خلق د انجام نه يرونکي وو او دا غوي سره یو حق کتاب د دې لپاره نازل کړو چې د حق په باره کې په خلکو کې کم اختلافات راغلي دي داغه فیصله وکړي شي او د دې اختلاف پیدا کېدلو دا وجه نه و چې اول خلکو ته حق نو خودل شوی نه اختلاف هغه خلکو وکړو چاته چې د حق علم ورکړي شوی وو هغه دروخانه هدایت ملاوي دون ورستو صرف په دی وجہ حق پرې خودو او مختلفي طریقې جوړې کړې وي چې هغه په خپل کې زیاتې کول غوښتل نو کوم خلکو چې په پیغمبرانو باندې ایمان راوړو هغه ته الله په خپل حکم د حق لار او خودلا چې په هغه کې خلکو اختلاف کړي وو الله چې چاته نه غلاره خودل غواړي هغه ته خي ولی ستاسو دا خیال دی چې تاسو به جنت ته هم دغه سي داخل شئ او حال دا چې پتا سوله هغه ټول سندې تیر شوی کم چې تاسو نمخ کې په ایمان والو باندې تیر شوی دي پاغوی ډېری سختي تیر شوی ډېر مصیبتونه پر راغلل وجره قول شول تر دې چې دغه وخت رسول او دغه سره ملګری مؤمنان په چغه شو چې د الله مدد به کله راځي په هغه وخت کې هغه له تسلی ورکړې شو چې هاو د الله مدد نږدې دی ستاسو ته پوس کوي چې مونږه څه خرج کړو په جواب کې ورته وایا چې تاسو سما خرج کوئ هغه په خپل مور او پلار رشدارانو یتیمانانو مسکینانو او مسافرانو باندې خرج کوئ او تاسو چې سنې کې کوئ الله دا غینه خبر تاسو ته د جنگ حکم شوه دی او هغه تاسو فخ نه دی کې دې چې یو سیس تاسو فخ نوي او هغه تاسو د پاره خوي او کې دې چې یو سیس تاسو فخوي او هغه تاسو د پاره خنوي الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ